بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو کس د خپلې ښځې سره د روژې په حالت کې کوروالی وکړي، دې باندې کفاره شته او که نه، او د دې روژې قضا به راوړي او که نه. نو محترم وروره دا حدیث واوره. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو، ناګهانه هغې ته یو سړی راغی او ویل یا رسول الله زه هلاک شوم، تباه شوم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل څه دي تعالی را څه خبره ده؟ هغه وویل زه واقع شوم په خپله ښځه باندې، یعنې د خپلې ښځې سره مې نزدېکت وکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل مری لري، یو غلام لري چې هغې لره آزاد کړي؟ هغه ویل نه یا رسول الله. بیا یې ورته وفرمایل ته طاقت لري چې 2 میاشتې پرله پسې روجې ونیسي؟ هغه ویل نه. بیا ورته نبی علیه السلام وفرمایل آیا ته دا طاقت لري چې 50 مسکینانو ته خوراک ورکړي؟ هغه وفرمایل نه یا رسول الله. نبی علیه السلام چپ شه، دېګس لږ وخت تیر شه. ناګهانه یو سړي یو زنبیل راوړو چې په هغې کې کجورې وي. نبی علیه السلام پوښتنه وکړه هغه سائل څه شو؟ هغه پوښتنه کوونکی پوښتنې چې به یې کولې څه شو؟ هغه وویل زه یم یا د الله نبي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه لاړ شه او په دې باندې صدقه وکړه. هغه ویل یا رسول الله آیا په هغه چا باندې صدقه کړم چې زما نه هم زیات فقیر وي، زما نه هم زیات غریب وي؟ قسم په الله د مدینې د دواړو خوړونو په منځ کې زما نه ډیر فقر والا کور نشته دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه لاړ شه او دا په خپل اهل باندې صدقه کړه. خلاصه دا شوه که یو کس نه د روژې په حالت کې کوروالی وشي، نو د دې کفاره دا ده چې دا کس به یو مری ازادوي، یو غلام به ازادوي. که چېرته د دې مري او غلام ازادولو وس او طاقت نه لري، نو بیا به 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي. او که چېرته د دې طاقت هم نه لري، نو بیا به 80 مسکینانو ته طعام ورکوي. او په دې سړي باندې د روژې راوړلو قضایي هم شته، د دې روژې قضایي به هم راوړي. ځکه د دغې حدیث په بعضو روایاتو کې داسې هم دي چې نبی علیه السلام دغه سړي ته وویل د دې روژې قضا راوړه، وصم یوما مکانه.